هغه وظیفه چې کوم احادیثو کې ثابت او امام الانبیاء صحابي له ورکړي و. ډېر خلک وایي مولوي صاحب دوه تکلیف دي راته وام څه دي وایي پریشان حاله مو تنگ دسته ما مال کی کمزوری ده او پریشانی دی مالی دی او جانی دی وی یو غریب ما او بل پریشانی دی راته مشکلات دی راته نه یو مالی او جانی ار سړی ټینشنی دی او غریب غربت دلا ستنګ صحابي وی زما لاس د امام الانبیاء لاس کې مونږ د روان یو کس اولی د ناغه ډیر خپاو نبی سلام ورته وی ډیر تنگ دسته مو پریشان حاله د مال د طرف مم لاس تنگ دی او نور راتم پریشانی دی نه د مالی تنگی دا جسمانی او پریشانی دا نبی علیہ السلام ورته وی د وظیفه درکو ودا وایا توکلت علی الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ودا وظیفه کوا اشورو کړه سمو د پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شو هغه کس اولید ډیر خوشاله ډیر پراخی نبی علیہ السلام تپوس کی ویل الله حبیبا تا چې راته کوم وظیفه را کړې واغه می شروع کړل الله می ټولی پریشانه حل کړ نو دا وظیفه نبی علیہ السلام صحابي لور کړې واخا توکلت علی الحي الذي لا يموت دقه بوایه او بیا دا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دا د سوره بنی اسرائیل اخیره آیات ته پلسم سپاره کې چې سوره بنی اسرائیل ختمیږي نو دا اق اخیره آیات ته ها نو صرف دا لومبه بوایه توکلت علی الحي الذي لا يموت او بیا قران چرواله پلسم پارا رواړوي سوره بنی اسرائیل رواړوي اخیره آیات دق لیکله خو هغه دي سره قول الحمد لله الذي دا قل باور سره نه وای الحمد لله الذي لم يتخذ نو صحابي دا شروع کړه الله ټوله پریشانای مالی او جانی ختم کړله نو دا ځان لوای چې الله ټوله پریشانای مالی او جانی ختم کی او سار چې پاسي نو سترګي بو مګي الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ټول تعریفونه هغه ذات لري چې زید مرګ نه پس مال ژوند راکو دوباره ژوند الله راکو نو دا سنت ابلو ندی دی باندې عمل کوي